درنو ملګرو سلام، ستړي مشئ. غواړم یوې ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړم او دا موضوع ډېره مهمه ده او له تاسو ټولو ملګرو مې غوښتنه دا ده چې دغه زما پیغام له نورو سره شریک کړئ. دا به ډېر مهم پیغام وي. هغه دا ده چې موږ شاوخوا دا 3 ورځې کېږي چې د کونړ زلزله ځپلو لپاره د طبي مرستو په خاطر راغلي وو. همداراز خوراکي توکي مو هم راوړي دي، خو ولې تر ډېره پورې ما ولیدل چې ډېری خیریه بنسټونه، ډېری ادارې، ډېری ادرسونه، که هغه د ګاونډي هیوادونو څخه مواد راځي، ډېر زیات مواد راغلل، ډېر زیات کومکونه وشول، ډېرو خلکو مرستې وکړې، هغه نغدي دي، هغه خوراکي دي، که هر څه دي، دغه مرستې وشوې او کېږي، لا هم دا مرستې روانې دي، راځي. خو متاسفانه ما تر ډېره ولیدل په دغه ساحو کې دغه مرستې ځي یو خاص ګودامونو کې سټاک کېږي، خاص ګودامونو کې ساتل کېږي. ولې تاسو ګورئ په دغه تصویر کې زه راغلی یم د کونړ دغې سیمې ته چې نوم هم نه راځي راته، خو ولې دوی وایي چې موږ زلزلې کېږي، موږ په کورونو کې خطر دی او دغلته لسګونه داسې کورنۍ دي چې سلګونه ماشومان لري. دوی د کورونو څخه راوتلي دي، په ډاګ باندې دلته پراته دي، په خاورو کې پراته دي، حتی یو پلاستیکي فرش څه دی چې دوی نه لري. نور خو لا پرېږده چې دوی خوراکي توکي او بالښت او توشکې او غولیه مواد هېڅ څه ته لاسرسی نه لري. او دا کم شمېر کورونه نه دي، ډېر زیات شمېر کورنۍ دي چې دغلته تاسو په تصویر کې ګورئ راغلي دي، همدلته پراته دي. نو زما له تاسو نه غوښتنه دا ده، جدي غوښتنه مې دا ده چې ما ولیدل، ډېر زیات مې ولیدل، شاید ډېر مشکلات وي، خو په هر صورت نو غوښتنه زما له تاسو دا ده، که مرستې کوئ، که کومک کوئ، که یو څه رالیږئ، که هغه ډېري که کمي، نو تاسو مستقیم راشئ، د خلکو سره مرسته وکړئ، مستقیمې خلکو ته وسپارئ، مستقیمې حقدار ته وسپارئ. تاسو ګورئ دغه ګلالي ماشومان چې زما مخکې ولاړ دي، دا یې حقدار دي، دا د هر څه حقدار دي. شپه را روانه ده، دا د شپې ته یو څو ساعته پاتې دي، ترږمۍ ده. نو دغه ګلالي ماشومان به چېرته سملي؟ په دغه خاورو کې، په دغه توکي کې به سملي. دوی وایي موږ ویرېږو، موږ نشو تللی، هلته زلزلې دي، بیا نن هم زلزله وی شوې ده. نو تاسو په تصویر کې هم ګورئ. نو زما له تاسو بیا هم غوښتنه ده، په تاسو مې غږ ده چې که مرستې کوئ مستقیم راشئ، خپله مرستې خپله وویشئ، یا یو استازی راولېږئ، هغه مرستې مو وویشئ په خپل لاس باندې، بل چاته یې مه ورکوئ، ګودامونو کې مه اچوئ، سټک کوئ یې مه. دا ډېر ضرور ده چې دوی حقدار دي او دوی ته وسپارل شي. ډېره زیاته مننه، ښه وخت. وروره چې څوک مرسته کوي او زموږ په علاقه کې اوس هم زلزله روانه ده او شروع ده، څوک چې مرسته کوي وروره ګودامونو له دې نه وړي، دلته دې موږ له راوړي. موږ په د کورونو نه راغلي او په دې سپېره ډاګ ناست دي، نه کمبل شته، نه بالښت شته، نه بستره شته، هېڅ هم نشته، ماشومانه ناستې ناست دي. نو په څوک چې زما غږ اوري مرسته دې دلته راوړي وروره، ګودامونو کې دې نږدي. او اوس هم زلزله اوس یو ساعت مخکې یوه ټکه وشوه، موږ چې د کوم ساحې نه راغلي.